السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته خراب زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د چینجاور د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام پر رابطه باندې دا راځو چینجاور ته. چینجاور یو برېښنایي اله ده چې د لاس په واسطه باندې تاسې کولی شئ د یو چینجاور څخه دوه قسمه استفاده وکړئ. اول داسې استفاده ته شئ کولی که چیرې تاسې دوه منبع لرئ او غواړئ د ورځې پر مهال باندې د یوې منبع نه استفاده وکړئ او د شپې پر مهال باندې د بلې منبع نه استفاده وکړئ، نو تاسې کولی شئ دغه یو چینجاور صرف په کور کې ولګوئ او د دې نه د دوه منبعو نه تاسې په نورمال ډول باندې د ورځې او د شپې پر مهال باندې استفاده وکړئ. بله سیستم په چینجاور کې دوهم دا دی که چیرې تاسې یوه منبع لرئ او غواړئ د ورځې پر مهال باندې تاسې ته یو لوډ ولګوئ او د شپې پر مهال باندې تاسې بل لوډ ولګوئ، یا د ورځې پر مهال باندې تاسې یو کور ته برق ورکړئ او د شپې پر مهال باندې بل کور ته برق ورکړئ، نو دغه سیستم دپاره هم تاسې یو عدد چینجاور نصب او کنیکشن کولی شئ. راځو وایټ بورډ ته. لکه څنګه چې تاسې په دې وایټ بورډ باندې وینئ دغه دواړه ډایګرامونه موږ رسم کړي دي په دې وایټ بورډ باندې. لکه څنګه چې تاسې ته ما ویلې چینجاور چې دی شپږ پینټونه لري. که چیرې موږ دوه منبع ولرو او د یو چینجاور څخه استفاده کول غواړو، نو دغه دوه منبع چې دي د سیډونو ته چې کوم دوه پینټونه دي دا د انپوټ پینټونه دي، یعنې دې ته به تاسې برق سپلای کوئ او په هغې کې به کنیکشن کوئ. پاز او نیوټرل چې دی دا به کنیکشن کوئ. مثلا ستاسې سره د یو د وابډا برق موجود دی، یا سره جنریټر موجود دی او بل ستاسې سره انورټر موجود دی. غواړئ چې د شپې پر مهال باندې د وابډا نه استفاده وکړئ او د ورځې پر مهال باندې د انورټر نه استفاده وکړئ، نو تاسې دغه کنیکشن وینئ چې د انورټر څخه د یو سیټ ته کنیکشن شوی دی او د وابډا نه د بل طرف ته فاز او نیوټرل کنیکشن شوي دي. نو دغه دواړو ته چې کومه دی سپلایان یو د انورټر نه ورغلي او بل د وابډا نه ورغلي. که وابډا نه تاسو جنریټر نه هم استفاده شئ کولی. منځ کې چې کوم پینټونه دي دغه پینټونه د آوټپوټو دي، مطلب دغه د لوډ دي. کوم مصرف چې تاسې د کور لرئ یا مطلب د نور لوډونه تاسې سره موجود دي، نو تاسې فاز او نیوټرل همدلته کنیکشن کولی شئ، د دغې نه تاسې لوډ اخیستلی شئ. بل دوهم ډایګرام او د چینجاور دا دی که چیرې تاسې یوه منبع لرئ او غواړئ د دغه یوې منبع څخه دوه ځای استفاده وکړئ، یعنې د دوه لوډونو استفاده ترې وکړئ، نو تاسې هم ضرورت لرئ یو عدد چینجاور ته. یو عدد چینجاور به نصب کړئ. د مین پینټونو ته به تاسې د منبع نه تارونه راتېر کړئ چې کومه تاسې سره منبع موجود ده، مطلب ستاسې سره سولر پینل موجود دي یا رسه انورټر موجود دی، د وابډا برق دی، نو تاسې به دې مین ته چې کومه دی پینټونه چې دی په دې بل سیستم کې هغه د آوټپوټ پینټونه دي، هلته به تاسې فاز او نیوټرل نصب او کنیکشن کړئ. بیا تاسې دوه لوډونه لرئ، دوه مصرفونه لرئ، نو دغه لاندې چې کوم دوه پینټونه دي د یو لوډ به د دې نه استفاده وکړئ فاز او نیوټرل، او بل به چې دی بره کوم دغه لرئ فاز او نیوټرل به مثلا داسې که چیرې ستاسې سره سولر پینل موجود او تاسې په کور کې واټر پمپ لګولی او هم بیټرۍ هم لګولی، نو کله تاسې غواړئ دغه واټر پمپ ولګوئ، نو تاسې واټر پمپ طرف ته دغه هینډل چې دی د چینجاور د ښکته واټر پمپ یې ولګوئ، او کله چې تاسې غواړئ د بیټرۍ نه پې چارج کړئ، نو تاسې کولی شئ دا هینډل پورته کړئ. په دې طریقې سره هم تاسې کولی شئ چینجاور نصب او کنیکشن کوئ. لکه څنګه چې تاسې په دې وایټ بورډ باندې وینئ، نو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د چینجاور د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام په رابطه باندې وه. ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.